السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې دا تهجد بیان مې واورېدی، نو اراده مې ده چې د تهجد د لمانځه پایبندي عادت په ځان کې راولم، او دی وایي میسجان ډېر په غور اورم او په ځان کې مې ډېر انقلاب راوستلی دی. محترمینو، ستاسو څخه چې زه خوشحاله کېږم او دعاوې ډېرې درته کوم، په هغه څه عمل وکړي چې د الله رسول په امر کړي یاست. زموږ خبره که د الله د رسول له خبرو څخه مخالفه وه، په دیواله باندې یې غورځوئ، او نو دې الله موږ ته توفیق راکړي چې داسې خبره به کوو چې د الله د رسول له خبرو سره به مخالفت ولري. نو ډېر خوشحاله شوم چې تهجد فضایل خپرونه مو شروع کړې ده. ډېرو خوندو ورونو تهجد متعلق پوښتنې کړي دي، نو زه پوه شولم چې دغه ورونه او خویندې میسجان اوري او عمل هم ورباندې کوي. نو دی وایي زه مزدور یم، د بل په کار کې یم، د شپې ناوخته له کاره ځم، بیا ډوډۍ خورم، بیا بېدېږم. نو وایي که د سهار د لمانځه څخه نیمه ګنټه یا 20 منټه مخکې راکښېنم، تهجد لمونځ وکړمه، د تهجد غاړې په خلاصېږي که نه په خلاصېږي؟ بلکل محترمه په خلاصېږي. په افضل طریقه مو هم په میسج کې درته بیان کړله چې که سړی نیمه شپه خوب کوي نو په نصف اخر کې دې راپورته شي تهجد دې وکړي، او که سړی شپه 3 تقسیمه کوي، یوه حصه بېدېږي، یوه حصه تهجد کوي، یوه حصه بیا بېدېږي، نو دا د مابین حصې په اخر کې دې راپورته شي. او فقهای کرام وایي چې تهجد د ماخستان د لمانځه څخه بعد لمونځ کول، که مخکې بیده شي او که نشي بیده، که وروسته بیده شي او که نشي بیده، خو افضل دا دی چې مخکې هم بیده شي، بعد کې هم بیده شي، ځکه مخکې پرېوتل، بیا له خوبه راکښېنستل، بیا پرېوتل، دا نو عظیم مشقت دی پر بدن باندې، دغه افضل اوقات دي. نو چې سړی کاروبار لري، مثلا داسې مصروف وي، مزدور د بل چا، دغه دپاره بیا دا بیخي عذر دی چې د شپې په اخر کې د سهار تر اذان څخه مخکې راپورته شي، تهجد لمونځ وکړي، نو 20 منټه 10 منټه بعد بیا اذان وشي. یا بعضې طالب العلمان سبقان وایي، هغه که د مکتب سبقان وایي، که د مدرسې سبقان وایي، دغه رنګه عالم مطالعه کوي، عقل بیا د سهار خواته راپورته شي، تهجد وکړي، بیا دغه څخه بعد د سهار اذانونه وشي، بلکل الله هغونه ثواب ورکوي لکه هغه عابدان چې په نصف د شپې کې راپورته کېږي. دا چې بعضې خلک ماښام پر 9 بجې باندې پرېوځي، نو بیا د شپې په مابینځ کې ورته راپورته کېږي، نو خوب هم ماته تپره سوی وي. چې څوک مزدور کاره وي، مزدوري کوي د بل چا، یا خپل کار یې دومره مصروفیت وي چې هغه د شپې په ناوخته کې راځي، یا که د سهار دپاره په خوا کې تهجد وکړي، بلکل غاړې په خلاصېږي. الله جل جلاله دې ستاسو عبادتونه زموږ سره ټول قبول کړي، خو راځئ د تهجد لمونځ د ځان لپاره عادت وګرځوو. که څوک د شپې په نصف کې راپورته کېږي، پر 2 بجې راپورته کېږي، تهجد لمونځ کوي، بیا بیرته بېدېږي، دا خو هغه د برکت و د فضیلت وخت یې دغه دی. او که څوک د سهار د لمانځه څخه مخکې نیمه ګنټه 1 ګنټه مخکې راپورته کېږي، تهجد لمونځ کوي، بیا سهار لمانځه ته انتظار کوي، نو بلکل هغه د تهجد غاړې په خلاصېږي. هغه د عذر په سبب کې سړی مزدور کار وي، سړی بل شغل ولري. د موسوعة الفقهیه صفحه 113 مبحث القیام اللیل، جلد نمبر 4. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.